55 کلنه سلیمه بیبي د کوټې په سینار روغتون کې د کینسر علاج کوي. وایي چې د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره د حکومت لخوا سرکاري فنډ تړل شوی دی چې له سببه یې اوس دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. زما د سینه کې مې دانه وله، بس د یو نیم کال کېږي چې علاج کوم. نه د علاج پیسې په شروع کې مې کیمو وغیره په خپلو پیسو ولګولې، بیا په درمیان کې فنډ رالی، بس بیا نیمه به په فنډ و بیا به دا تره بند شو لکه دا اوس چې ده. ډاکټران وایي چې د کوټې سینار هسپتال ته هره ورځ تر 1.5 زیات ناروغه د علاج لپاره راځي. عبدالرحمن د چمن اوسېدونکی دی، د غاړو په سرطان باندې اخته دی. وایي چې په روغتون کې وده ته 2 ستنې ورلګولې دي خو 15 لا پاته دي. 2 لکه روپۍ باندې وستنده، نو دغسې د نورې دوایانې راواخلي، نور دغه یې راواخلي، نو هر شی دغه یې ګران دی، دا ګران علاج دی. مجبور یم یا به کور خرڅوم یا به بل ځای چا څه پور دار کوم. د کوټې د سینار د سرطان روغتون ماهر ډاکټر پیروز اڅکزی وایي چې دلته د ښځو د سینې او د غاړو کینسر ډیر زیات دی. د ده په خبره چې ښځې د شرم له کبله د خپلې ناروغۍ په هکله څه نه وایي. کشنې دانه پیدا شو په جسم کې، یا تبه ډېره وخت واوړي، یا وزن کمیږي، یا وینه درې ځای را روانه وي، یا ټوخه د شپه رابطې زیات شي. باعث د خاص ډاکټر چې د دې ماهر یې هغه له راسي د دې تشخیص وکړي، نو په وخت کې په کم تعداد که خدای نکرده کینسر هم وي نو به علاج هم اسانه بیا وشي. موږ ډېرې چای کوو، دا ګرمې چای کېږي، سر د پخلا د معدې ناجوړ وي، تیزابیت دونه غلط خوراکونه کوو چې ګرده شپه زموږ په معده کې اور بل وي، هغه تیزاب راپورته کېږي، لوړ ګرده د خوراک نالۍ سوځي، سهار چې راکښېني ستونی وچ وي، مرچ مسالې، کبابونه، د باندې خوراکونه پر اور پخېدل، دا ګرده شاخصې د کینسر په سبب کې راځي. نو باعث د دې سره موږ احتیاط وکړو، په ورزشو خواته ولاړ سو، کوم چې دا میوهجات دي یا سبزیانې دي په دې خوا باندې ولاړ سو، او دالونه سولو، چولې سوې، د خوراکونه چې هغه اسانه بدن هضم کولی شي او ژر هضم کېږي. د کوټې د سینار روغتون ډاکټران وایي چې تېر کال هم له دوی سره 12,000 د سرطان ناروغه رجسټر شوي وو. صوبایي حکومت وایي چې دوی د سرطان د ناروغۍ د فنډ د بندېدلو نوټس اخیستی دی، له اړوند چارواکو څخه راپور هم غوښتی دی. د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي چې په پاکستان کې هر کال یوازې د سینې د سرطان څخه تر 40,000 زیاتې ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دوی په خبره او هر کال په پاکستان کې تر 1.5 لک زیات کسان په کینسر باندې اخته کیږي چې دا په آسیایي هیوادو کې تر ټولو زیاته کچه ده. د روغتیا نړیواله اداره دا خبره هم کوي چې هر کال په ټوله نړۍ کې تر 1.5 کروڑ زیات کسان له کینسر څخه مري. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې دلته د سرطان د تشخیص لپاره د لیبارټریانو کمی، د سرطان د دوایانو ګرانوالی، د ډاکټرانو کمی د دغې ناروغۍ د خورېدو مهم سبب دی. او دغه ډول نشه په کوم کې چې سګریټ، نسوار، بیړۍ، پان او دغه ډول په خوراکي شیانو کې د کیمیایي موادو ګډون هم د دې لامل ګرځي. ډاکټر راته وایي چې مستې خوره، شیدې خوره، یو کیلو سهار، 1 کیلو ماښام فرش جوس څښه، نو دونه موږ وس نه لرو. ماهرین وایي که چیرې په لومړي پړاو کې د کینسر تشخیص وسي نو پر وخت باندې او په ډېره اساني باندې د دې علاج ترسره کیدای شي. حمید سمسور، VOA ډیوا، کوټه.